السلام علیکم. څنګه کولی شو موبایل کې ځان لپاره جیمیل اکاونټ جوړ کړو ترڅو له هغې نه په جیمیل اپلیکیشن کې، فیسبوک کې، پلی سټور کې، یوټیوب جوړولو کې، مختلفو ځایونو کې ترېنه استفاده وکړو. نو د دغه کار لپاره راځو دغه جیمیل اپلیکیشن ته. دغه فولډرو کې به تاسې ته ښکاري جیمیل اپلیکیشن. دغه در جیمیل اپلیکیشن دغه اوکې کوو، خلاصوو یې. دلته تیار مخکې نه یو ایمیل خلاص دی جیمیل اپلیکیشن کې. که چیرې نوی خلاص نو د لاندې برخه کې به موږ ته ساین ان، ساین اپ یا کریټ اکاونټ راته، خو اوس مخکې نه خلاص دی. نو دغه پورته آیکن د ایمیل به تاسې ته ښکاري، دغه اوکې کوو. غواړو چې بل ایمیل ور اضافه کړو، جوړ یې کړو. دلته لیکلي دي اډ انادر اکاونټ، یعنې دغه اوکې کوو. پورتنۍ برخه ګوګل، دغه اوکې کوو. دلته ایمیل اور فون نمبر دغه خانه به تاسې ته ښکاري، یعنې که چیرې مخکې جوړ ایمیل ولرو همدغه ایمیل ور داخلوو، پاسورډ ورکوو نو خلاصیږي. نو موږ غواړو نوی ایمیل نه لرو، نوی ایمیل جوړوو. نو دغه لاندې برخه کریټ اکاونټ وکې کوو، نوی ایمیل ځان ته جوړوو. فار مای سیلف د ځان لپاره، او ټو مانیج مای بزنس یعنې تجارتي اکاونټ. نو موږ فار مای سیلف وکې کوو، د ځان لپاره ایمیل جوړوو. دلته فرست نیم یعنې نوم، او لاندې برخه کې سورنیم تخلص اختیاري دی، اپشنل دی. نو نوم برخه کې موږ ورکوو وطن نوم ورکوو خپل ایمیل لپاره، او سورنیم یعنې تخلص کې هغه ورکوو ریپورټ. نیکسټ اوکې کوو، مخکې ځو. دلته د زیږېدو نیټه، د تولد نیټه غواړي، ایر کال کې به ورکو 1999. میاشت کې به انتخاب کو فبروري. ډے ورځ به ورکو 5مه نیټه، 5م تاریخ. جینډر معنا جنسیت مو معلوم کړئ، مذکر که مؤنث، فیمل مؤنث او میل مذکر. نو موږ میل انتخابو او نیکسټ اوکې کوو، وړاندې مخکې ځو. دلته یې زموږ د نوم مطابق موږ ته جوړ ایمیلونه راکړل. اوله برخه کې ریپورټ وطن @gmail.com او بیا وطن ریپورټ 7@gmail.com، او لاندې برخه کې کریټ یور، یعنې دغه اختیاري ده، کولی شو یو عادت پکې په خپل اختیار باندې یو ایمیل ځان جوړ کړو. نو موږ لومړنی انتخابوو چې هغه اسانه ده. دلته پاسورډ غواړي، پاسورډ به جوړېدو نو دغه ایمیل جوړېدو نو وروسته تبدیله کړم. هغه نیکسټ اوکې کوو، وړاندې ځو. دلته شمیره غواړي، موږ نه کولی شو دا شمیره ترېنه پاکه هم کړو، او شمیره د ریکاورۍ لپاره ښه ده. کله چې ایمیل کې ستونزه پیدا شي نو زموږ شمیرې ته کوډ راځي. همدغه شمیره به زه پرېږدم، نیکسټ مې وکېږه. دغه د ایمیل شرایط یعنې موافقت ورسره لرې که نه، دغه اګري اوکې کوو، یعنې وړاندې ځو. یو څه وخت نیسي دا. ایمیل جوړ شو دغه ده. نو کولی شو له دې نه په مختلفو ځایونو کې استفاده وکړو. هغه کسان چې غواړي چینل جوړ کړي هم دغسې ایمیل به جوړوي. له ایمیل نه وروسته کولی شي دوی ځان ته یوټیوب چینل هم جوړ کړي. مختلفو ځایونو کې ترېنه استفاده کېږي. که ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.